السلام علیکم دوستانو. سهار خان خپل خاوند نه طلاق واغستو او د مراد څلورمه ښځه شوه. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، سهار خان چې له یو پښتون سره یې واده کړی و او هغه نه یو زوی هم و. ویل کېږي چې څو میاشتې مخکې له خپل خاوند د دې لپاره طلاق اخیستی و چې خاوند یې ضرورت نشي پوره کولی. خو دوستانو د حیرانۍ خبره دا ده چې همدې سهار د نیلم ګل پخوانی خاوند مراد سره واده وکړو او د مراد څلورمه ښځه شوه. د مراد مخکې هم څلور ښځې شوي. کله یې چې نیلم ګل ته طلاق ورکړو نو بیا یې د پښتو فلمونو مشهور اداکار سهار خان سره واده وکړو. تاسو دا تصویر کتلی شئ او دا په سوشل میډیا کې د سهار خان پیج کې شیر شوی هم دی. داسې یې هلته هم کتلی شئ. دوستانو، تاسو د دې کار باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.